بسم الله الرحمن الرحیم یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما د خپل ورونو سره مشکل رالی په دغه وخت کې می داسې الفاظ ویل که چیرې زه د یو چا و میلمستیا ته ورغلمه پر ما دې خپله ښځه په سلاسن سره طلاقوي دی وایي اوس مې خلک په عذابوي دعوت راته کوي ایا په دغو الفاظو ویلو سره که چیرې زه د یو چا و میلمستیا ته ورغلم طلاق واقع کیږي محترم وروره ستاسې د دغه سوال جواب دا دی که چیرې تاسې د یو چا و میلمستیا ته ورغلاست ستاسې کوروالا پر تاسې باندې په درو طلاقو طلاقیږي ځکه تاسې دا شرط ایښی و که چیرې زه د یو چا و میلمستیا ته ورغلم هغه تاسې خپل او پردی نه دی یاد کړی تاسې مطلق توري ویلی دي که تاسې د هر چا و میلمستیا ته ورغلاست و دعوت ته ورغلاست ستاسې کوروالا پر تاسې باندې په سلاسن سره طلاقیږي یعنی په درو طلاقو طلاقیږي نو تاسې به هیڅکله د چا و میلمستیا ته نسئ ورتللی البته که چیرې تاسې یو شرعي هیله غواړئ بیا د خپل مسجد و امام ته یا نږدې شاوخوا چې کومه مدرسې دي و هغو مدرسو ته ورسئ هغه به تاسې ته یو شرعي هیله در جوړه کړي په دغه مسایلو کې که چیرې موږ هغه شرعي هیلې بیانوو نو بیا خلک په ګمراهي کې لویږي خلک به طلاقونه اخلي بیا به شرعي هیلې جوړي نو ځکه هغه شرعي هیله زه تاسې ته نسم بیانولی ستاسې د دغه سوال مختصر جواب دا دی که چیرې تاسې د هر چا و میلمستیا ته ورغلاست نو ستاسې کوروالا پر تاسې باندې په سلاسن سره یعنی په درو طلاقو طلاقیږي ځکه تاسې دغسې الفاظ ویلی دي ستاسې دغه مسله هدایې راخستې ده جلد دویم صفحه 338 کتاب الطلاق دغه رقم دغه مسله فتاوی هندیه راخستې ده جلد اول صفحه 354 الباب الثاني دغه رقم دغه مسله دور مختار چې پر حمیش درید محتار باندې دی جلد دویم صفحه 419 کتاب الطلاق راخستې ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته